زید رضی الله عنه یو ځل طائف ته یو کافر او منافق سره په لاره کې مرګ شو. یو ځای ته یو صحرا ته ورسېدل، ستړي شوي نو دا کافر ورته وایي زه دې ځای کې به دمه وکړو. منافق هغې ځای کې دوی دمه وکړه. زید رضی الله عنه اوده شو. چې کله اوده شو د خوب نه راپاڅېد نو دغه کافر چونکې کافر و ورسره بغض او حسد نو خپې یې زید رضی الله عنه له تړلې چې دی د خوب نه راپاڅېد خنجر یې ورپسې و. زید رضی الله عنه ورته وایي دا څه کوې؟ ورته یې ویې وجنم ورته یې ویې ګوره که د مال او د دولت دپاره مې وجنې پیسې به درله درکړم په مقصد به دې حل شي. ورته یې ویې نه ته مسلمان ستا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره محبت او زما هغه سره بغض دی، پرېږدم دې نه. دې چې پوه شو چې ما نه پرېږدي نو اواز به چا ته کوي؟ الله ته. ویې فرمایل یا رحمان اعصني، ای رحمانه زما امداد. او دغه کافر ورته دا خنجر داسې نیخ کړی دی. په دې کې یو غیبي اواز وشو، مه کوه سم شه. دې کافر چې وکتل د ویې جوړ څوک شته، چاته یې وکتل نو یې خنجر یې ښکته کړ. چې ویې کتل هېڅوک بیا دا خنجر نیخ د زید رضی الله عنه باندې ګزار کړ. بیا هغه اواز وکړ یا رحمان اغثني، ای رحمانه زما امداد. بیا اواز وشو چې اخوا شته ګورئ. چې د کله بیا هغه اواز واورېد نو بیا شاته وکتل، بیا ویارېد، خنجر یې ښکته کړ. بیا څوک نو په درېیم ځل یې بیا خنجر اوچت کړ. بیا اواز وشو چې یا رحمان اغثني، ای رحمانه زما امداد وکړه. نو چې دا اواز یې واورېد چې شاته یې وکتل، یو سړی په اس باندې راغی، سور خنجر ورسره دی او دا کافر یې پیو په ده باندې ور بل شو وسوځېد. حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه شهسوار ته وایي ته یې څوک؟ او ته وایي زه د اووم اسمان فرشته یم. چې کله ته اواز وکړې چې یا رحمان اغثني، ای رحمانه زما امداد وکړه، ما ته الله پاک حکم وکړ چې لاړ شه، امداد لی لاړه شه. چې دویم اواز دې کو نو زه لومبي اسمان تر اووم اسمان نه رارسېدلی وم. چې درېیم اواز دې کو نو ستا خواله راغله، امداد مې دې وکړه، هغه کافر دا دی الله پاک ختم کړ. نو ورونو چې صرف رحمان ویل الله دې امداد کوي، نو چې بسم الله د الله اسم ذات هم ذکر کړ، رحمان دې ورسره ذکر کړ، رحیم دې ورسره ذکر کړ، نو الله به زموږ امداد کوي کې ولې به نه کوي؟ الله به زموږ امداد کوي. هر کار چې ورونو شروع کوو بل سره شروع کوو دا بسم الله. که کورونو شروع کې ته مه ګوره چې ما سره مال او دولت شته، نه، د دې بلډینګ د جوړولو طاقت دله څوک درکوي؟ دا الله. چې طاقت الله درکوي نو د الله نوم واله کنه. یو ګلکار کې کار شروع کوي نو که دی وایي چې ما سره کرنډې او سال او تیشې شته نو دی خو به دا خښته په دې لاس رالي، د دې لاس کې به طاقت څوک پیدا کوي؟ دا الله. الله نوم دی والي کنه. یو طالب سبق شروع کوي، دا سبق په د دماغ کې کښېني څوک